په پاکستانی پوځیانو خونړی برید وشو، د تلفاتو شمیر یې هم معلوم شو. په پاکستانی ځواکونو باندې یو ځل بیا برید شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا برید د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې شوی دی. دغه برید چې په باجوړ کې په پاکستانی پوځ باندې شوی دی، دریو پاکستانی پوځیانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ادعا کړې ده چې د برید په ځوابي ډزو کې دوی هم 4 وسلوال ووژل. د پاکستان پوځ ویلي دی چې په دې پښتنو سیمو کې په دوی باندې بریدونه د بل هر وخت څخه زیات شوي دي او په دې سیمو کې دوی د پوځي عملیاتو د ترسره کولو اړتیا ویني. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.